बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو نن درې ټاپک باندې به مهم موضوعاتو باندې به خبره کوم. یو خو د لږ شیبه کېږي چې ډي جي آی اس پي آر ډېر لوی پریس کانفرنس وکړو. په هغه کې یو سوال اوس دا اوچتېږي سوشل میډیا باندې هم یقینا پوښتنه سوال هم کوي چې په دغه کې د خاص کر چې هغه کم ماشومان یاد کړل خوزدار پی ایس سکول، خو بل طرف ته میرلی میرنشاه والا ماشومان ولې یاد نه کړل. دغه یو سوال دی. بیا ورپسې د افغانستان خاص کر د خوزدار په حوالې سره چې کوم ذبیح الله مجاهد بغیر د تصدیق لکه څنګه زموږ لیډران بغیر تصدیقه هغې ورځې لګیا وو، دغه شانتي ذبیح الله مجاهد نه هم ډېر لویه غلطي شوې ده په چې خوزدار حملې کې ډایرکټ ویلي دي چې بیان کې چې پاکستان په مونږ الزام لګوي، حالانکه داسې هیڅ خبره پاکستان طرف نه وشي، بلکې نن صادق خان سره په دې موضوع باندې خبره هم وشوه. هغه ډېر زیات خفګان اظهار هم وکړو چې یو طرف ته مونږ تعلقات ښه کېږي، بیا پکې داسې څه بیان راشي نو دوی باندې لږ اسټیبلیشمنټ ویم چې یاره تاسو رابطه وکړئ، داسې بیان ولې ورکړی، دا ډېر زیات په دغه ځای کې ډېر نازک صورتحال وي. ورسره بیا دغه صورتحال باندې دریم ټاپک باندې موږ چې کوم راځو هغه په دې حوالې سره چې کوم دی وخت کې پالیسي جوړیږي لګیا د افغانستان په حوالې سره چې کوم د چین زمینګړی دی، باقاعده توګه امیر متقي صاحب چې کوم چین ته خپل ډیمانډ ایښودلی شوی دی، په دې باندې هم لږ انفارمیشن چې کوم راغلی دی هغه تاسو سره شیر کوو چې دا ډېر ښه طرف ته یو قدم دی د پاکستان د افغانستان بیا منځ کې د زمین یعنی چې چین کم دی هغه خپل مفادات هم دي، دا نه ده چې چین پاکستان افغانستان ډېر خوښ دي، خو هغه خپل مفادات هم دي او هغه دپاره هغه دغه کې روغې جوړې دپاره هغه یو ګارنټي اخیستې ده او په دې باندې دواړه ملکونه مطمئن دي او هغه کې پاکستان لګیا د هغه صورتحال جوړوي او دلته کې ذبیح الله مجاهد بیان باندې هم خبرې روانې دي. خو لومبی به راځو ملګرو د نن د ډي جي آی اس پي آر ډېر لوی پریس کانفرنس وکړو، یقینا چې په هغه کې د انډیا ډېر زیات ثبوتونه وښودل شو چې په دغه کې انډیا چې کوم ملاوث دی په دا دهشتګردۍ کې دغه ترخهګرۍ کې یقینا خو کلبوشن په صورت باندې باقاعده هغه ویډیو کلیپ هم شته، پاکستان چې کوم ځای کې کیس ورمنې چلولی و، باقاعده هغه یو آرمي افیسر و او دلته کې هغه هر څه ایکسپټ کړي او بیا د انډیا ډایرکټ ټلیفونو رابطې دلته بلوچستان کې بیلې ته فنډینګ کول نور لکه دا ټول صورتحال کې یقینا چې دې باندې خو څه شک نشته. په دغه کې یو طرف ته ډي جي آی اس پي آر چې د خوزدار واقعه ذکر کولو په کې یقینا ډېر دردناکه پیښه د ماشومانو سکول بس باندې د یو پلار ذکر یې کولو او بیا ماشومانو ذکر یې کولو دغه باندې لږ غمګین ونې هم شو. خو بل طرف ته اوس سوال دا اوچتېږي چې آیا چې کم د وزیرستان میرلی کې یا ډرون شوی دی یا هلته دمکه شوي ده، ولې چې ریاست وایي چې هغه هلته کې مواد نو هغه بلا شوي دي، بل طرف نه هلته کې ځایي خلک وایي درنې ورکړي ده چې نه ډرون راغلی دی. نو اخکې هم څلور ماشومان د یو کور هغه پلار هم په درنه کې ناست دی، نو آیا د دغه واقعې ذکر ولې نه دی شوی؟ آیا هغه ماشومان دهشتګردو یا څه وضاحت خو پکار و؟ په دغه باندې یقینا چې اوس ګوتې اوچتېږي، سوال اوچتېږي، په دې باندې مونږ هم واورېدل دا ټول پریس کانفرنس. په دې حوالې سره یقینا چې هغه کومه درنه ناسته ده نو دغه شانتې که یو طرف ته مونږ باریني یعنې دښمن سره جنګیږو خو دننه چې کوم صورتحال دی یا خلکو ګیلې دي یا خلکو کم سوالونه دي یا کومه د درنه ناسته ده د هغې تسلۍ دپاره هم ریاست ته سوچ پکار دی. دویم خبر باندې راځو چې کوم د ذبیح الله مجاهد په حوالې سره دی، بیا تاسو سره ځم چې کوم پالیسي باندې کار روان دی. ذبیح الله مجاهد طرف نه داسې یو سټیټمنټ خور شو چې خوزدار حملې کې موږ نه یو ککړ او پاکستان هسې په موږ الزام لګوي، لکه دا اوس هغه د هغه خبره شوه چې تا ته ما غږ نه دی کړی او زه وایم چې ما سیز ورک دی نو یو کس وایي چې ما نه دی پټ کړی، هغه باندې ما الزام نه وي لګولی. نو په دغه صورتحال کې وایي چور کې داړي مې تن کا، نو هغه کم ګیرې ولوي چې
نو هسې ناست یو چې خپل طرف ته اشاره وکړي. نو دغه باندې یقینا چې لکه سوال ورنه اوچتېږي او بیا دلته ادارې یا پاکستان کم اسټبلیشمنټ یا نور سنونه چې کوم دي هغه ونه اوچت شو چې آیا حزب الله مجاهد ته په داسې ټایم کې دغه سټیټمنټ ورکول یا پاکستان لخوا داسې کم ثبوت پیش کړي، کم یو سټیټمنټ پیش کړي چې چا ویلي دي چې خوزدار په دمکه کې افغانستان ملوث دی. نو په دغه صورت باندې نن که تاسو پریس کانفرنس ټول اورېدلي وي ډي جي ایس پی آر یو ټکی هم د خوزدار په حوالې سره هم هغه باقاعده ویډیو کلیپ وچلول، ټلیفون کلیپ چې باقاعده د بی ایل ای دغه چې انډیا نه هغه کنټرول کیږي او انډیا د ارسه کوي. نو دلته کې خو ارسه واضحه شو. په دغه باندې په دغه ځای کې سوال دا اوچتېږي چې یو طرف ته ښه والي خبرې روانې شوې، بل طرف ته دغه شانتي بیا لږ لږ بینونو وجې نه دغه کېږي. لکه څنګه پاکستان باندې موږ هغې ورځ اعتراض کولو خواجه آصف او د نورو باندې چې څه یې لیدلي نه دي او ډایرکټ لګیا شو چې دا به حقیقت د انډیا دروغو خبرونه باندې. دغه شانتي حزب الله مجاهد ماشاءالله ډېر زیات زیرک او پوهه سړی دی او ډېر سیاسي بصارت لري. نو اوس نه پوهېږو چې په دغه صورتحال باندې دغه شانتي سټیټمنټ ولې راتله. بیا نن باقاعده صادق خان صاحب چې کوم خصوصي نماینده دی هغه سره رابطه مو شوه. نو هغه هم دا ویلي موږ ته چې داسې موږ هم ډېر افسوس کوو او دا خبر یقینا چې خبر دغه شي خبرونه خو ډېر زیات بیا کاونټ کېږي. نو بیا موږ تپوس وکړو چې یاره چین چې کوم سلاکار جوړ شوی دی، چین زمینګړی جوړ شوی دی، داسې کمې خبرې دي لکه موږ سره شیر کړي. نو پاکې موږ یقینا چې د کډوالو ستونزې دلته افغانانو ته مشکل دا ډېر لوی هغه ده، ولې چې د افغانستان حکومت هم خپل ولس پالیسیانې چې نه وي نو ولس خفګان اظهار به کوي. ګوکې چې طالبانو په دې باندې که تاسو ګورئ چې خپل کوشش کوي، خپل محنت کوي، خو هغې ځینې پالیسیانې داسې دي چې هغه ولس اوسه پورې اعتبار نه لري، بل په دې حکومت هم داسې ګوتې اوچتېږي. خو په دغه کې هغه څه خبرې دا ظاهرې کوي چې امیر متقي صاحب د کډوالو په حوالې سره هم پاکستان مطالبات کړي دي چې په دې لړ کې د هغو سره نرمي وشي او د هغې څه قسمه بېزتي ونه شي، لکه دوباره زور زبردستي کار والا کیسه نه وي. او نور چې کوم مخکې معاملات دي نو هغه وایي چې په دې باندې موږ اوس غور فکر روان دی چې د دې دپاره لیعمل وټاکو. خو دغه دی چې جون پورې یقینا چې کابینه به دې باندې فیصله کوي، ولې چې دا کابینې منظوري هغه د حکومتي د پی او آر کارډ والا او د نور هغه باندې نو دې باندې به هم مخته فیصلې راځي، ولې چې دې باندې امیر مقام هم خبرې ظاهرې کړي دي چې دا ختمي فیصله نه ده. 13 جون نو دغه شانتې صورتحال چې کم دی هغه مخې ته روان دی چې دلته کې پالیسي روانه شوه چې کم مطالبات دي هغه باندې پاکستان عمل درآمد کوي. ګوکې چې موږ په خپله هم وایو او بل دا سوال هم دا اوچت شوی چې پاکستان چې کمې خبرې وکړي یا کمې وعدې وکړي بیا هغه عملي کوي نه یا هغه سرته نه رسوي. نو یقینا چې دغه مشکل خو شته، دغه خبره شته، په دې باندې موږ هم سوال نه وچتو ګوتې په اوچتېږي. خو دې ځل چې کوم چین باقاعده توګه په دې کې یو زمینګړی حیثیت اختیار کړی دی، نو چین کم دی هغه دواړو نه ریټن صورت کې به اوس راځي دا به معاهدې کوي. نو چین به یو قسم زمینګړی وي، که بیا څه هم داسې کیسه راتلی شي نو چین به هغه زمین وي. نو اوس یقینا چې چین یو مشري کردار ادا کوي، نو په دغه کې صورتحال کې موږ ته ښکاري داسې چې انشاءالله خدای دې نورې بدې واقعې پکې رامولي. نو په پاکستان افغانستان معاملات او دغه شانتې د ستونزې ولس ته خیر ښېګړې کارونه دا ټول چې کوم دي په دې کې شامل دي. اوس چې پالیسي جوړه شي، واضحه شي، هر څه اګریمنټ وشي نو بیا به باقاعده توګه واضحه باندې ښکاري. خو انډرګراونډ که تاسو هم ګورئ نو هغه شانتې صورتحال نه دی چې کوم مخکې به پریشاني به هغه به نو هغه صورتحال باندې هم دغه خبرې خیره روانې دي. نو دغه موږ نن ټاپک هم او تاسو سره نظر هم شریکولو. یقینا چې ځینې ادارې زموږ غږ اوري نو هغو ته هم دغه نو همدې سره زموږ نه دغه ولاګ موږ سرته ورسوو بیا به تاسو سره ښه خبرونو سره او الله دې وکړي چې پاکستان افغانستان دواړو ملکونو کې حالات بهتري طرف ته لاړ شي او کوشش هم هم دغه وي چې لاړ شي. بل موږ اخره کې به زه یو ملګري نوم واخلم، نور خان، چې ما ریګولر ما ته کمنټس هم کوي
اوس کمنټس کې دا بل ورځ کمنټس کې ویلیو چې زما نوم پکې لرنو نور خان وروره تا سپیشل سلام او نور ټول ملګرو ته سلامونه چې کوم کمنټس هم وي که هغه هر څنګه وي لکه دې کې ډېرو ملګرو کمنټس موږ دپاره ډېر ګټور دي چې هغه ته موږ ته سوچ راځي لکه دې کې ډېر کمنټس کم ما ته راغلي دي هغو ډېرې نیوکې کړي پاکستان باندې پاکستان په باندې ټیک ده وروره بالکل دغه شی سره موږ اتفاق لرو خو که دې ته تاسو وګورئ چې یوازې د پاکستان نه د افغانستان هم دغه شانتي معاملات شته او بل که تاسو وګورئ نو ته څه وایې چې دومره کډوال به انډیا بھارت ځان سره سنبال کړي بھارت خو ویزې نه ورکوي هغو کسانو ته هم ویزې نه ورکولې چې کوم انډیس کسانو چې کوم بھارت دپاره کار کولو باقاعده د هغه انډیس تاسو وله چې کوم د مخبراتو مشر و هغه سټیټمنټ په یوټیوب اوس هم پراته دي چې موږ بھارت دپاره څه وکړو پاکستان سره مې جګړې وکړې یا هغه مې ورسره وکړو او نن موږ ویزې کینسل کوي نو دغه وروره دغه شانتې کیسو ته که یو طرف ته د حکومتي دواړو حکومتونو که هغه د افغانستان کې کوم حکومت راغلی دی او که پاکستان کې راغلی که په هغه باندې نظر اچوو نو هغه باندې که تاسو نظر واچوئ نو دواړو خپل لږ منځ کې وخت په وخت باندې غلطې پالیسۍ دي چې هغه باندې نه بیا خپله کې حکومت ته څه فایده رسېدلې نه ولس ته بلکې ولس ته ډېر نقصان رسېدلی دی اوس که پاکستان افغانستان نه لاس نه اخلي هغه وجوهات دي هغه ډېر زیات وجوهات دغه دي چې افغانستان وروره که انډیا پکې راځي هغې خپل مفاداتو دپاره راځي او که نیټو راغلي وه خپل مفاداتو دپاره راغلي وه نو پاکستان ته چې کومه خاطره جوړېږي نو هغه د سرحداتو نه جوړېږي اوس که تاسو لنډ وګورئ نو ټي ټي پي چېرته ناسته ده افغانستان کې ناسته ده نو په دغه صورتحال باندې دا ټول صورتحال چې کوم دی نو افغانستان سره که تاسو بیا وګورئ نو اشرف غني چېرته نه جوړ شوی اسلام آباد نه جوړ شوی دلته رومني میټینګ وشو دلته نه کېنولو هلته بوتلو همدغه شانتې حامد کرزي کوم ځای نه لاړو همدغه شانتې دغه د کابل چې دی وخت کې طالبان دي یا د ذیب الله مجاهد لومبی انټرویو د 3 کالو مخکې واورئ باقاعده په چینلو چلېده چې پاکستان زموږ دویم کور دی او دا دی او دا دی او ډېرې هغه خبرې نو دا ذیب الله مجاهد به چېرته پته کېده او دا ټول صورتحال دی وروره په دوه باندې ګهرۍ باندې مریضو خو موږ کوشش دا دی چې کم نوی کول دی نوی ځوانان دي او دا مینې محبت باندې پویول پکار وي کم ځای کې غلطه پالیسي وي کم ځای کې غلطه وي هغه باندې اواز اوچتول پکار دي خو نفرتونه خپل منځ کې نه دي پکار ولس تر منځه تاسو وګورئ چې او کله هم دلته د افغانستان خلک پردي نه دي ګڼلي همدغه شان چې زه یقین لرم چې افغانستان خلک هم زموږ خلک پردي نه ګڼي نو دا په داسې صورتحال کې د نفرتونه چې کوم خورېږي یا باریني قوتونه چې کوم بیا فایده اوچتوي نو دا نه ده پکار همدې سره خبره لږ لویه شوه نو اجازت غواړم او تاسو کمنټس رای لازمي راکوئ مننه خوشحاله آباد اوسئ